حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه، هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناست و، زید ښکلی اسامه د رنګه تور و، زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی، که نن موږ خپلو نوکرانو سره، خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو، قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی دی، رنګ هم تور دی، په دا پتون ورسره ناست دی، پوه دی او بې ده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نه اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پرې پاکوي. عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم. وایي دا عایشې دا به زه پاکوم، احبې فاني احبه، د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به یې کېنو د مریض وې پوزه ورته پاکوي. څوک عقاید و جناب د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو، بادشاه شو، نو تنخوا به یې مجاهدینو له ورکوله. فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخوا ورکوله. نو زوی دی عبدالله ابن عمر هغه ورته وایي بابا ما له تنخوا کمه راکړې، اسامه له ډېره ورکړې. ولې؟ دې ما نه کوم جهاد ته مخکې تللی دی، دې ما نه کوم میدان ته مخکې تللی دی، ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی، د ما نه کم میدان ګټلی دی، خو چې کم دی نو دې دې زه ته کوم میدان دی چې د رستو دې مخکې دی، ده نه ولې تنخوا زیاته ورکړې، ما له کمه راکړې. عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی، زما محبوبې، زما ښکلا یې، دا د رسول الله مبارک ښکلا، د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه؟ وکړي داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې وکړي داسې؟ نه نه، په خپله چرګ وخوري، په خپله خوراک وخوري، او چې کوم یې نوکر دی چې پړاسي د تشه پوروارو مخکې کېږي به ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی، څادرونه وله رالل، څادرونه تقسیمولې په مدینه کې. نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده، ام کلثوم بنت علي، د علي لور، د هغې له ورکه. دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کړې؟ عمر مې زیات دی، دا کشره ده، خو یو ارمان مې دپاره کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي، نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسۍ دی، د حضور پاک هم بچی دی. هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي، هر د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی. عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو، اوس هم نشته، که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ، نو که عمر کې فرق د مینې او پرورش دی. علي صاحب ورته وایي وایي امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي. نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي، مخ ته. نو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ، په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده، خوښه مې ده که مې نه ده خوښه، مخ ته ورله کتې شي. او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وایي یو څادر ورکوم درلېږه، نو ته یې وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا دې به نکاح کوم. هغه وایي ښه. ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده، بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها. ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له یو څه عمر ده، وایي بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ؟ دې څادر یوړه امیر المؤمنین، دا څادر مې بابا راکړی دی، وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ؟ نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی د حیا د وجې نه، نو خپو ته یې وله کتل. چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پرې پوه شوه، ورته وایي وایي امیر المؤمنین وایي زما څادر دې پرېښو، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ویل ګورې. سم دی که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنیستې وي. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه، د بیبي فاطمې لور ده، د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل به حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده،
رسول الله مبارک دی فاطمه میاش قتلې ده دی ونه قتل سر ښکته فاطمه تا ته وایم میاش قتلې ده دی بیا سر ښکته بچې میاش وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټقارو ګېړو ته راشه بربنډ خپو ته راشه بربنډ ګریوان ته راشه بربنډ سر ته لیجو ته هغه جینه کې نن فخر کوي نن په بورقا زمونږ لوړه خوی د شرمېږي نن په حیا زمونږ لوړه خوی د شرمېږي او دې کې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دوی په دې نظر یو ځای کې شریعت هېڅ هم منلي شته سړی هم دې ورته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وګورې نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو دا مخکې را حبشو کې دا رواج و دلته نو وی زما په پټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني رسول الله مبارک لور ناجینه کې د حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زموږ خویندو وروڼو د حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن نجلۍ بربنډ سر خوښوي دا هم خواهش پرستي ده چې نن نجلۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستي ده چې نیجې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکړه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکړه الله ښکلې دانچه درکړه الله ایمان در پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې په کوتک والي کېږي ولې ظلم کې ولې خلقو نه د زنا دعوت ورکې ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز ځې چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د جیبې د زنا ګناه دې وګټله څه کې کوم طرف روانه یو خو به خدای نه مني یا به رسول نه مني یا به خدای او رسول نه مني او دغه هلکان چې دې پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه پې مینه شوه بس همدغه پښتو کې به ترجمه د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل د جیبه کره ته نظر به ښکته اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده ښایسته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي دا کار وکړه دا کار وکړه خو نه ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دې خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغې او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډول یې کړم هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډول یې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې کړي وغلقت الابواب وقالت هیت لك قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی
غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیډ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې. یوسف ته اراده ډېره دنده کوه، نوکرانو ته دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې. په خپله اخري دروازه بنده کړه، بله بنده کړه، بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک براده. او له اوله ورته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې دي، ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي، خو لومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی، په قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي. لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي، د ټولو نه مخکې به دا چي پړېږي، دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره، نه ګوري. یوسف ما راغوښتی سړی نن، خبرې نه، نن به ما سره ګناه به کې. ما ته وګوره د څومره ښایسته یم، زما لاس، زما خپې، زما وجود، چې دا مطالبه د یوسف نه که یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله، یا الله ما بچ که، معاذ الله، د الله په ذات د نه امن غواړم، ما معاف کړه. دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي، د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي، لیکن دې نه څوک نشي خلاصېدی. د خواهش د انسان چې اوبراو شي، دا حیوان شو. دې وخت کې انسانیت ختم شو، حیوان شو. دلته دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې، دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې. سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی، ډېر ښایسته دی. زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جینۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو، بس مجبور شو. یو ځای کې راست و دا جینۍ ته راغلو، د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و، دا یې ورته ښایسته کړی دی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګلونه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي، ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم، څنګه ښکلی یم، نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه دا چېرته کېږي، دا نه کېږي. و ما پسې خلک مینتونه کوي، ما له خلک د دنیا پیسې راکوي، ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي، تا مې زه خپله مطالبه کوم. او ورته هم دقه ټکې وایي معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ که، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته اواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې دې دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت کوي، ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړې، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم. تا ته لاسه جوړ خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وه، داسې تابیني معنا ده. قال انه ربي احسن مثواي، هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی، هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم، د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم. دا ښایسته مزېدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي، هغه ذات سره خیانت وکړه، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چېرته نه کامیابېږي. وایي پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کې، لازمن. زمونږ خلک خو به بهانه جوړوي چې روز څه وکړو او توبه به بس وکړو. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چېرته دی؟ چابیانې ما سره دی.
تلای نشي خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین جرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه سوري قرآن لا دقیقه شو ورغری وار دته بله دروازه کوله شوه بله پروتوکول ورته میلو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه وي دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته یو دروازه کولاو بله او تیغه ویلې چې داسې چل وشو کرک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور لګوله په نشلې ده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار وتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره بس خطی کوي یو څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونو شرمېده حیا لا زما ښځه په دې بد مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي داسې وشو نو اخو ډېر هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مي او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو الزام باغ وتلو ما ته لاس راډیوې د یوسف چې ده ورپسې شم وتښتېد رانه ما د ځان خلاص کړه چې نه ونیوه مې وتښتېد لمن نه مې لمن یې وشلېدله داسې راچولی دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوطه دا ورکوې زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ورمخکې کړ په عذاب یې نه کړو پرېږدو جیل کې واچوه ها یوسفه زما آیات ریتلی وو زما کور کې اوسېږي زما نوکر یې زما ښځې ته دې لاس اچولی دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس راچولی دی ما نه یې مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شم اوس دا چېته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رالې سېږي هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده بیبي پاکه دروازه ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړي چې ګناه نه بچ کړو بیا مدد یې څه وکړو دروازې ورته کړه وکړې درېیم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمت که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریښې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف وایي دې لاس راواچو د راز راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قميص ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلي د کرستو که قمیص مخکې شلېدلي دا زلیخه رشپونې ده یوسف دروغجن دی د لاس واچوه هغې ته ځان خلاصوه قمیص یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او که قمیص د شا نه شلېدلي نو دی دې تښتېده او دی رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونی دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پریو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د گویا یې خلکو منله وی وګورئ د قمیص ته یوسف وګورئ چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې قمیص یې وکت لاندې شاته نه شلېدلی الله مدد وکړه که یې نه کوه یوسف هدې د مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او وزیر مصر پوه شو
او د سوی عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لا سره جوړې دي دا خبره دلته ختمه کا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و دلا بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه که مضبوط د کټ بازو د زلیخې د ګې که دې دوی بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راګیره کار واخه مضبوطه لږه وکړه گفتو به مې له سره وکړه ودلیدو ماشوم ګویې وکړو واستغفري لذنبك بخښنه وغواړه د خدای انک كنت من الخاطئین بخښنه کمزوري سړی بې خوند دی کمزوري شی بېکاره شی کمزوري بېکاره دېکاره الله دې مسلمان وساتي د داسې بې عیانه د رب العالمین مسلمان وساتي انك كنت من الخاطئين ونستعد ماشوف بدر یا الله سبا خو خیر زلی بیا د څه چلو کو بیا جیل ته ولېږه خبره ورج وه تاسو جیل ته ولېږه فلبث في السجن بضع سنين جیل کې پات او الله بیا خو قصه وکړه نور قصه درته نه کوم خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي ولا ورکړه الله بادشاه خبره مې دې پورې کړه خواهش و قربانه الله به مدد کوي خواهش و قربان کې الله به مدد کوي په هندوستان کې یو سړی تېر شوی هغه ته به خلکو مشکي بابا وي د هغه د وجود نه وداسې خوشبو تله لکه د مشکو چا یې تپوس وکړو وایي دا تا ته ولې دا په مشکي بابا وایي تا نه خو دا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې ته نه خو داسې خوشبو نه چې بادشاه هغه زیاته خوشبو درنه روانه ده وایي دا ریشي پیتې مې خرڅولې مدارو کې د اردوغافونه دا چې ریشي پیتې چې وي دا مې خرڅولې یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه نو نوکره راله وایي چې د دې دروازې در دننه شه د ما نیکه درنه سودا کوي نو اکثر وي پک غریبانان دروازې ته دننه شي بعضې زنانه کور کې دارېدنې چې ور دننه شومه دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې وایي ما ورته وایي چې زه ګناه کوم ولې څه چل دی ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وایي پرېږدم دی چاته ګناه به خامخا کوې او که ګناه نه کوې جنګ در سره په دا چاړه دې وم او چغې وم چې ما پسې لاس راواچوي شرموم مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه خدای پاک اوس ګورې د خواهش قربانول دې ته وایي ما وایي چې خان او مال او دسمات دې راغلی ټیک ده چې به نه پرې ډېره ګناه را باندې کې وکړه په غوسه او دسمات ډېر راغلی دی نو وایي هغه ټیک ده خیر دی او دسمات کا لامبې هم لامبه خودن پرې ښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم د ما خوښې وایي چې وسلخانې ته ننوتم لوی او دسمات یې مې وکړل لوی او دسمات یې مې راواخېست په دا لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کې د اسلام به تابع کې مذهب به د خواهش نه تابع کې اسلام به د خواهش نه تابع کې ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل وایي دا څه شی دی ستا خدای دې پرېږدي باسه ټول میدان دې ولاړه ځان دې په غولو هله دروازه کولاو ختي زیر دی کېږي دا څه مصیبت دی دروازه یې راته کوله وکړه ولاړم خوا کې یو زلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې او مې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه هغه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده څه پورې روانه واغله څه چل کړی دی خواهش پسې روان یې مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا یو تابعین چې ته عیسائی بادشاه په جنګ کې ګیره کړم چې ګیره یې کړو بادشاه وایي چې د دې هلک د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوج یې د موږ برباد کړی موقع په موقع نن زموږ ته راغی د سره وضع تېر کوو مشیران ورته وایي دا مړ نه کې مړ نه کې وایي ولې وایي دا پسې چل عیسائی کوو دا خو ډېر لوی قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوو دا مړ نه کې دنه د ده د تجربې نه به موږ فایده اخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک
ورته وي داسې وکړه چې عیسایي شوی عیسایي کېږم چې زه د مسلمان فوج جرنیل هم تا ګرفتار کړم څه چې کې وکړه خو عیسایي کېږم نه یاره ورته اخره کې خلاصه ده چې پیشکش یې ماته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم دا به وکړم تابعي ورته وي داسې نه کېږي بادشاه پریشانه دی چې اوس مړی کړم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي تا هم مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې مه وجه ډېر قابل دی تجربې نه به موږ فایده واخلو زه مسلمانوم نه مسلمانېږي بابا دا په پنځو منټو کې درته مسلمان کړم دا عیسایي کوم ما ته پرېږده اوس دې عیسایي کوم بچې ته څنګه عیسایي کې ما له چنده دي د خمایدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورغله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشته او هم خشته ډولې یې کړ او روټۍ ورله یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته بره هم نه ګوري بره څلوېښت ورځې دې جینۍ پې محنت وکړ څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څه چې دا لږ به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا باندې تباه شوه دروځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په هېڅ شخص پسې تا ته مې ځان څونه دولې کړو زه پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی او دی انسان یې بیمار یې که روغ یې روغ یې بیا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګاو الله به څه وایي دا وجود ما د خدای دې نه راکړي د الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا سترګې دې نه چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې نه چې د خدای دشمني کې وکړم ته خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس مې دې نه چې درته الله ته دشمني وکړه جینۍ باندې سر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین انا ما ته دین ښایه الله پاک هغه د عیسایي بادشاه لور مسلمانه کړه اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې په یو شرط چې زه به ستا سره څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل جور نه تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کوم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایز نکاح وکړي د یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوڼۍ روټۍ راواخېسته او ښځې یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال که ناجایزه ولې استعمال څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي یې د جیل نه وایسته هغه جینۍ به ورسره لاړه جینۍ مسلمانه وه هغه تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچول من الخواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له څادرونه راغلل هغه تقسیمول په صحابهو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې در نیستې وی ده بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی دې کور ته راله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده ما خپو ته یې نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې دا د خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقع هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناکه و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې وې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په ممبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهله دا چل به ورسره کوو نو بانډیسیانو وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشیر جانه وال ټکول په ګیدیش ټکولې ښه د عمرات سودم ته شین دی ښه ژبه خبره جنت کې به خدای درکوي دا
او جنت کې والته کول هم نشته ده. نو هغه والته کول خو ښه خبره نه ده. مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکولې خبرې کولې وې. دوه کسانو دوستان یو بل سره لګي او ګپ شپ یې لګاو. نو یو وایي ما نه خواړو ښه ده یارېږي نه. بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي. وایي دا څه چل دی؟ وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی. وایي څنګه؟ وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې. وایي چې څنګه ور ننوتمه کوتک مې راواخېست او پیشو مې واله نه کله مې ود یو دی وکړه پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده. بس ښځه اقه یارېدلې ده چې سړی غوسه نه بس چې د کور ته نو سر یې ښکته کړي دغه په لومبۍ شپه مې یارولې ده. دې د نر بچې ځاړو پیشو یې کوټه کې ګیره کړه. همدم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ وکړو ده. پیشو یې کوټه کې ګیره کړه خو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غوځار وکړه. ښځو دی په آرام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې دې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شې. ښځو سره ډېره ازادي هم ښه نه ده ډېره ازادي او ښځو والڅه کول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیاتی. نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل. یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې پې اواز اوچت کړی جواب یې ورکړی. بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې موږ به هسې درست درست کوو وال ټکون کول نو ښځې یارېدې غږ بیا نه کړو چې مو پرېښي دي راشي اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي. چې راغی عمر صاحب یې دروازه وویل او اتفاق نه و چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی چې دروازې وویله حضرت عمر صاحب ورنه ووته وایي برګوري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وایي څنګه حل شوه راته دې ونه مې حل شوه وایي ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي وایي ستا حل مې کور کې ولیده وایي چې ته ګزاره کوې موږ به یې سر کېږم. عمر صاحب ورته یې ګوره وایي دا ښځه تا له پنځه ډیوټۍ کوي یو ځله پخلی کوي په دې ځله نه کړو ډیوټل نه دې تیاره راوړې څومره خرچه به دې راکړه یا نوکر دې نه وې خان صاحبه څومره پیسې به دې ورکول جامې د لینځي کټونه د لینځي صفاکۍ یې دله که دې دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه وه څومره تنخوا به دې ورکول. دریم زه یې دله صفاکۍ جارو کوي که دې دله نه کولې او ځان له دې یو چپړاسي نیولې څومره تنخوا به دې ورکول. څلورم د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کور کې غږ نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیوه څومره تنخوا به دې ورکول. او پنځم د ګناه نه پې بچې او چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي بس بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی دا علي صاحب لله او ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم. ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه وه سلیط نه دی سلیط د هغې له مناسب دی چې موږ ورکړو. ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې. نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم څادر به هغې له ورکړو. خواهش قربان کا الله څه جوړوي انا عمر نه خدای څه جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله خپې اوچته کړه او ځمکې یې راوبروله وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکه چې جوړېږي عمر خو شته عدل خو شته او د ځمکه جوړېږي کور زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی وی تمیم الداري راشه چابک یې ورکړو ورچې دا اور وشړه ما یاد کړه چې عمر را لېږلی و اور څه اسپه ته چې شړې اور خره ده چې شړې تمیم الداري دوه رکعته نفل وکړل چابک یې لاس کې واخېست اور پسې شو وی ای اور عمر را لېږلی م شابک ته مې سوړې دروتې هلته ځه اور مخکې دی تمیم الداري ورپسې دی په هغه غارې وردننه که واپس دی راځي او دریای نیل براخته په کال کې یو ځل دریای نیل نه مثل دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل لوچتېده او کلي به یې غرق او مصر به یې غرق او د هغوی یو رواج ته و چې یو خشته جینۍ به یې وکتل چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله هغه به یې ناوې کړه
کالي به یې واچول او یې دریاب ته ور وغورځوله دریاب به کېناسته په د هغوی یو جاهلیت رواج و وی یو به مړه کړو یو به ختمه کړو خو نور خو به بچ شي که نه چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او ګورنر ابو عبیده ابن الجراح دی د هغه زمانې نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او که دا جینۍ موږ نه وراچو نو مصر غونډ وړي اوس به څه کې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه وایي دلته خو دا یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضي الله عنه ته وایي که دریاب راوکړه چې جینۍ ور وانچوې دا چټ په ور غورځوې دې بیا راوخیږي دریاب را غورځانګي وایي خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ور وغورځو مصر به بچ شي او که نه ور وغورځې ټوله دنیا غل کېږي هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی او ور غورځو خط کې ورته څه لیکلی دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپلو کم چلېږي چې څه د خوښه یې کوه جینۍ نه در غورځو څوک غر کول کې او کار څه کوي او که ته د الله په حکم چلېږي ته د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ ښکته سې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینم خط یې راواخېسته او دریاب ته یې ور لړه کړه دریای نیل چې هغه ویښ له تللی دی بیا چې ته رو نه خته او نه په مصر باندې اوچت شم او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی دی لرې یو علاقې د جهاد له لرې چې ته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه جومات کې خلکو وي عمر جو دماغ په کار پرېښود کمزورې دي بوډا دي ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې د نوازونه ورکوي چا وې نه څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ ځانګړي ټیم کې څه مسله خو درته نه وه پېښه وکنه څه وایي موږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې موږ ورپسې و وایي دې کې مې یو اواز واورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته راپسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر زموږ خیال نه و په غر هم به برباد کړو ناس په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش مو خدای کړی دی خفه کېږئ مه افرأیت من اتبع الهه هواه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به بله جمعه به درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي دین وروسته دي مالګې وختي او ستا تجارت روان وي ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کې خپل کار نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو ما ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي ته وایي حرام دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر ویل لاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه پیب مونږ نه خلاص لري په هغې کې اوبه اچې هغه مسالې مونږ نه خلاص لري ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره ده دې خېټې دپاره دا خېټه هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده الله لاندې پیدا کړې ده موږ په سر سم کېنولې ده موږ دون عزت ورکړی الله وایي دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده دې خېټه کې د ډېر ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېنولې ده ته چې داسې سر وجتو وه نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ته چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ښه به یې درکوي او ښې دله درکړله او دغه بنګله دله قسم په خدای پاتې ده دغه جایداد در نه د ما دی په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به دې روپۍ پاتې او صرف کیشر به یې شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کوم مال در نه پاتې شو په حلال یې وګټه په حرام یې مه ګټه که ته څه کې په کوم طرف روان یې سبا یې لاندې ومړ نن سبا خو مرګونه لاړل
پخوا به او یو اتیاو ته رسېدلو 40-50 نوم به نه وړې داسې چې اعلان به وایي لکه پر بېګا خو یې موږ سره مونځ کوو لاړ کنه پرون یې موږ سره مونځ کوو بس هغه خبره ختمه شوه زمارو موږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو تابعداري کوو زموږ د دنیا هم پکې شو زموږ آخرت هم پکې شي او که موږ خواهش مخکې کوو خدای مو رستو کو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلك هو الخسران المبين لوی نقصان خو همدغه دی نو موږ به ډوډۍ ګټو موږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو موږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به دا هر څه کوو چې الله پرې خفه نه الله پرې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې د بادرخیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب زموږ باباجي داسې و لکه خپل رور چې رور ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا ټولې د سبقونو هر څه نه استم چې رښتیا خبرې هلته ټولې سبقونه را باندې دا نه بود شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیرډه مې هلته کې څلور دلته دي نو بس دا دوه نیمې میاشتې به را سره لږه نور هم ګزاره کوئ هغه هم ښادۍ رانه پاتې دي هلته زموږ د دې نور حبیب د ولي استاد رور مړو هغه به رانه پاتې و زموږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه به رانه پاتې داسې نور مړي پکې شوي دي حاجي غازګي کې یو ښه ټوډیګرام کې هم زنانه وفات ده ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې وارثانو بچو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او چې څومره مردګان وفات دي هر ځای کې چې دی الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره زموږ دوستان دي بعضې د هغې یو ملګرې مور یې بیماره ده بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي نجات الله صاحب د هغه والده بیماره ده یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي بل به مو مختلي دی الله پرېشن یې کړی دی الله پاک دې وله روغ صحت ورکړي زما والده بیماره ده دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي ستاسو کورونو کې به خامخا بیماران به وي ګوره دا بیمارز الله راولي ختموي هم ګوره الله دې د الله نه نشي ختمولی دارو به کې علاج به کې خو الله نه به ونه سوال هم کې د جمعې مبارکه جمع ده او دې کې ډېر مېلمانه زموږ په دې جمع کې ناست دي علما پکې ناست دي ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي ډېر لرې ځای نه او دا په یو ښه نیت دا دوستان راغونډ شوي دي د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ونه ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي او خدای چې کم روزګار یاد دي روزګارونو کې برکت واچوي کم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي بچي نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو او زموږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیکعمله صالحانه بچي ورکړي خدای پاک والا زامن ورکړي او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دایره کې تېره کړي زموږ ژوند به تېر شي ختم به شي څونه به پاتې خو خدای پاک ته زموږ دا ژوند په ایمان کې درنه تېر کړي دا د الله په اسلام کې درنه تېر کړي دا د الله نه سوال کوئ چې خدای د ایمان د زوال نه مې وساتي الله د ایمان د زوال نه وساتي الله د خاتمه مو په ایمان کې ربا خدای خاتمه مو په ایمان کې دا سوال درنه کوو رب العالمین خو ډېر کمزور ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګار یو خدای ستا رضا نه زموږ بله سره نشته الله چې په کومه ورځ ته زموږ نه ساه وباسې په کومه ورځ چې ته موږ وژنې او زموږ نه ساه وباسې الله په داسې ټیم او په داسې ورځ موږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زموږ نه خوشحاله الله او په کوم وخت کې ته موږ نه خفه نو خدای زموږ نه ساه وباسه خدای چې څومره ملګري زموږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي مانځله راغلي دي د لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ټولو ته په یو یو قدم اجر ورکړي الله برکتونه نصیب کړي الله راتلل د دوی د دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه وګرځي او د بخښنې ذریعه ونه وګرځي او زموږ دا بیان چې څوک هم اوري په کیسټو کې اوري په موبایل یې اوري خدایا د ټولو خیر او برکت او عافیتونو او خوشحالۍ نصیب کړي ټول د فتنو مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي آخر وکیم پخلی دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول